ستړي مه شئ ټکنیکل قرار یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. زه قرار سیدي یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د یوې نوې ویډیو سره حاضر شوم. په نننۍ ویډیو کې به ستاسو ته وښایم ملګرو چې څنګه موږ کولی شو په فیسبوک کې خپل د ملګرو لیست یعنې فرینډ لیست چې ورته وایي دا پټ کړو، یعنې هېڅوک ونه شي کولی چې زموږ فرینډ لیست چې دی دا وګوري. یعنې که تاسو کتلي وي زیاتره ملګري او دوستان چې دی هغوی کوشش کوي چې ستاسو فرینډ لیست وګوري چې تاسو کوم ډول فرینډ ملګري لرئ او کوم خلک تاسو فرینډ کړي دي. نو دې لپاره چې دغه خلک ستاسو فرینډ لیست ونه ګوري نو دا ویډیو ستاسو جوړوم چې تاسو خپل فرینډ لیست پټ کړئ او هېڅوک به نشي کولی چې ستاسو فرینډ لیست وګوري. نو ملګرو تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو د خپلو ملګرو سره شریک کړئ ترڅو هغوی هم د دې ویډیو څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو زه د ویډیو په لور ویډیو شروع کوو. نو دې لپاره به دوستانو تاسو راشئ او لایټ فیسبوک به راخلاص کړئ. کله چې تاسو لایټ فیسبوک راخلاص کړه لږه شیبه انتظار به وباسئ، بیا به راشئ دغه درې کرښې چې په سر کې دي دغه کرښې به راخلاصې کړئ. کله چې تاسو دغه کرښې راخلاصې کړئ بیا به راشئ تاسو سیټینګ ته. کله چې تاسو سیټینګ راخلاص کړه بیا به په سیټینګ کې تاسو وګورئ دلته به راشئ پرایویسي شارټکټ، تاسو به دې ځای ته راشئ پرایویسي سیټینګز. کله چې تاسو دغه راخلاص کړئ نو تاسو ته به دلته هغه څه راوړي تاسو چې ګورئ. مثلا دلته موږ فرینډ لیست ګورو چې زموږ فرینډ لیست باید څوک ونه ګوري. نو تاسو به راشئ او دغه دې کې به دغه هو کین سی یور فرینډ لیست تاسو به دغه انتخاب کړئ. کله چې تاسو دغه انتخاب کړئ نو تاسو ته به دلته دغه اپشنان راوړي، تاسو به دلته په سی مور باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو سی مور باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به دلته انلیمي یا یو قلف راشي. نو تاسو به راشئ دغه انلیمي به انتخاب کړئ. کله چې تاسو انلیمي انتخاب کړئ هېڅوک به ونه شي کولی چې ستاسو د ملګرو لیست وګوري. نو دغه زموږ د نن ورځې ویډیو کې ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره شیر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی او بخښونکي الله تعالی سپارم.